د یو ورور سوال کړی دی چې زموږ په علاقو کې دا طریقه نن سبا عامه شوې ده چې خلک زناور جنګوي، بانګیان جنګوي او ګډان جنګوي، نو دا طریقه اسلام دې ته په څه نظر ګوري؟ الجواب: دا کار حرام دی، دا کار عبث دی او دا کار ظلم دی. درې خبرې په دې کې دننه دي: حرام، وخت ضایع کول او ظلم. حالانکه یو حدیث کې هم داسې راځي، اگر که سند کې څه نه څه کلام شتي، امام ابو داود امام ترمذي راوړی، عبدالله بن عباس وی نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن التحریش بین البهائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دې نه منع کړې ده. نو یو خو د دې نه منع راغلې ده، بیا دې سره وخت ضایع کول، په دې کې مالونه ضایع کول، معلوم ضایع کول دي دې کې، او دریم په دغه زناور باندې څه دی؟ ظلم دی. دا خو الله دې له نه پیدا کړی، دا خو الله دې له نه دي پیدا کړي. زه هم یو قوم به څنګه ترقي وکړي چې د هغوی هغه زناور هم د هغوی نه بچ نه دي پاتې شوي، هغه هم د یو بل سره جنګ کوي. پاتې لا د دوی انسانان چې دوی د داسې معاشرې د انسانانو به څه حال وي؟ داسې معاشره کې برکت نه وي، داسې معاشره کې خیر نه وي. دا ګډن چې یو بل له ورشي، دا سپي چې یو بل له ورشي، دا بانګیان چې یو بل له ورشي، د یو بل نه پرېږدي. وینې پې بهېږي، موږ لیدلې یې که نه، وینې پې رامات شي، ښکرونه یې مات شي، په یو بل کې غاښونه سم ټومبلي یي دننه، د یو بل نه غوښې جدا کړي او د یو ته لاسونه پړقوي ناستي. څومره ظلم دی دا! ما تاسو ته هغه حدیث بیان کړی چې یو صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی، یا رسول الله زه ګډه او بیزه نشم حلالولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي، وایي زړه مې پې سوځي، زړه مې پې سوځي، بس د شفقت ترلاسه نشم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي والشات ان رحمتها رحمک الله، چې ته په ګډو بیزو باندې داسې مهربانه وي، الله بیا په تا مهربانه وي. چې انسان د زناورو سره هغه چې ژبه یې نشتي، خپل حال نشي بیانولی، او دا ظلم ورسره کوي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو باغ ته لاړ، هلته هغه اوښ ورته شکایت وکړو چې مالک ما سره ظلم کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه کړو چې ته ولې دې سره ظلم کوي؟ زموږ شریعت دومره ښکلی شریعت دی. وایي یو څاروی د بل په مخ کې ما لاله حدیث کې راشي، یو څاروی د بل په مخ کې ما لاله حدیث کې راځي، څاروی چې حلالې چاړه پسې تېره کړه. د ټولې خبرې د دې دپاره چې زموږ شریعت هغه پاک شریعت دی. انسانان پرېږده، په زناورو باندې هم ظلم نه مني، په زناورو باندې هم ظلم نه مني. او دا خو ډېر لوی ظلم دی، ډېر لوی ظلم دی چې یو سړی زناور جنګوي او بیا په دې باندې څه کوي؟ پیسې ګټي او دې ته ناست به او حیا پکې نه وي په دغه خلکو کې چې دې ته ناست دي چې یو دوه زناور یو بل نه غوښې شوکوي او دوی ورته خاندي، په دې نه مزې اخلي. د الله نه یره پکار ده، یره پکار ده الله. نو دا کار ناروا دی، دا کار ظلم دی، دا کار د وخت ضایع کول دی، او دا کار د مال ضایع کول دی. والله اعلم.